د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه سلامونه وخت مو په خیر. د نن ورځ خبري څانګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د سوریا غویي میاشتې دریمه نیټه ده. د ترافیکو عمومي ریاست په هیواد کې له ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده. د دغه ریاست د مسؤلینو په وینا دغه برېښنایي مدیریتي طرحه به د هیواد په هغو 5 لویو لارو کې چې پکې ډېرې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي عملي سي. د ترافیکو د عمومي ریاست د پلان او پالیسي مدیر وایي ټاکل شوې چې دغه طرحه د کابل تورخم، کابل ګردیز، کابل هرات، کابل فاریاب او کابل بدخشان پر لویو لارو د ترافیکي پیښو د کمښت په موخه عملي سي. د ترافیکو د عمومي ریاست د پلان او پالیسي د مدیریت په وینا په دې طرحه کې د هیواد په مهمو لویو لارو کې د موټرونو د لارښوونې او کنټرول د مرکزونو جوړول، د برېښنایي ترافیکي نښو نصبول او د چټکتیا د تنظیمولو د دستګاو یا د سرعت سنجولو آلو نصبول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ترافیکو عمومي ریاست ویلي وه چې د کوچني اختر په ورځو کې په 102 ترافیکي پیښو کې 50 تنه مړه او 115 نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په 1402 هجري لمریز کال کې د وچې میوې په صادراتو کې 60% زیاتوالی اعلان کړی دی. د دغه وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد وایي تیر کال د 466 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه هند، چین، پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، جرمني او ترکیې ته صادر شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونه د هیواد د هوایي دهلیزونو له لارې د الوتنو ډیریدل د وچې میوې د صادراتو په ډیرولو کې مهم ګڼي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شمیرو پر بنسټ په 1402 هجري لمریز کال کې د 1 میلیارډ او 800 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات بهر ته سوي دي. او په یو بل خبر کې لرو چې ایرانی رسنیو د دغه هیواد د وسپنې پټلۍ ادارې له قوله هغه خبر رد کړی چې ګواکې د افغانستان اړوند ترانزیټي ریل ګاډۍ د ایران او ترکیې پر لار درول سوې ده. تیره ورځ ایرانی رسنیو راپور ورکړی و چې د افغانستان ترانزیټي توکي ترکیې ته پر لار په ایران کې درول سوي دي. او په پای کې د چمن مظاهره کوونکو ګواښ کړی چې د مظاهرو لړۍ به پراخه کړي. د چمن لاریون کوونکي خبرداری ورکوي چې که پاکستان د سپین بولدک چمن په لویه لار د پاسپورټونو او ویزو د لګولو په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور ونه کړي، دوی به د خپلو اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. د دغه اعتراضي غورځنګ غړو د بلوچستان ایالت له سوداګرو سره په یوه غونډه کې د پاکستان حکومت د چمن د اوسیدونکو د اقتصاد په کمزوري کولو تورن کړل. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.